دموز یو مسله درته بیانوم. دموز تقریبا دوه مسائل تاسو ته شروع شي. چې اول نمبر موږ ته ودرېږي تکبیر تحریمه ووایي دغه فرض بیا به لاس په نامه باندې وتړي بیا د نامه نه لږ لاندې یا او بیا به ثنا سبحانک اللهم ووایي څوک بیا وایي څوک بیا نه وایي دا درته تفصیل سره بیان شي. بیا د هغې نه پس کې امام وي نو هغه به الحمدلله اعوذ بالله بسم الله وایي که مقتدي وي هغه به خاموش ودرېږي. دا قرآن پاک تلاوت کول چې کوم دی یو سورت وي یا سورت فاتحه د هغې په ځای ویل دا فرض صرف سورت فاتحه یا صرف سورت ویل واجب. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی عزتمندو ولد والي آمین وایي سنت طریقه ده. بیا به د هغې نه پس چې کوم دی سورت وي چې کوم سورت درځي د هغې مسایل درته بیان شو. بیا به د هغې نه پس رکوع ته لاړ شي د رکوع مسایل درته بیان شو. رکوع کې به څومره وخت تېری دا درته بیان شو. بیا به د هغې نه پس اوس اتم نمبر مسله دا ده چې رکوع نه پاسېږي نو بیا به څه نو چې کله انسان د رکوع نه پاسېږي دلته تسمیع وایي تسمیع وایي سمع الله لمن حمده دې ته په عربي کې تسمیع وایي. نو ته به بیا سمع الله لمن حمده او بیا دغه کې ورپسې بیا ربنا لك الحمد دې ته تحمید وایي تحمید حمد وایي. دا دوه عملونه دلته په ولاړه باندې او دا ولاړه ودرېدل دې ته قومه وایي. د رکوع نه بعد برابر د یو سبحان الله په مقدار باندې ودرېدل دې ته وایي قومه معنی لږ ساعت ودرېدل قیام کول سیده ودرېدل. نو عزتمندو لږ ساعت له درم ساعت ته به ودرېږي دې ته قومه وایي او په دې کې دوه عملونه دي یو د تسمیع بل د تحمید یو د سمع الله لمن حمده بل د ربنا لك الحمد. چې کوم انسان ځان لمونځ کوي یا کومې ښځې دي په کورونو کې لمونځ کوي هغوی به سمع الله لمن حمده وایي او ربنا لك الحمد به وایي. دا دواړه جملې به وایي دا دواړه وظیفې به کوي. خو چې کوم امام دی او مقتدي دی نو په دې کې نبي علیه الصلاة والسلام د یو حدیث مطابق دا وظیفې تقسیم شوي دي. یو کار به امام کوي او بل به مقتدي کوي. امام به وایي اذا قال الامام نبي علیه السلام وایي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده وایي چې کله امام وایي سمع الله لمن حمده فقولوا نو ای مقتدیانو بیا تاسو وایي ربنا لك الحمد. نو امام به صرف سمع الله لمن حمده وایي ربنا لك الحمد په امام باندې نشته. چې هر کس جمع ورکوي هغه به امام وي هغه به ربنا لك الحمد نه وایي. یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې خیر دی امام سمع الله لمن حمده ویلی شي ربنا لك الحمد ویلی شي. خیر دی که چا وویل ګناه پکې نشته. د سنت طریقې مطابق صحیح طریقه دا ده چې صرف سمع الله لمن حمده وایي هغې کې ثواب زیات هغه طریقه. او مقتدیان به صرف ربنا لك الحمد دي به سمع الله لمن حمده نه وایي. ځکه چې امام وایي سمع الله لمن حمده دې ته کې دې خپل ذکر شروع کړي ربنا لك الحمد. څنګه چې د رکوع نه سر راوچتي دغه ټایم کې به امام هم سمع الله لمن حمده شروع کوي مقتدي به ربنا لك الحمد شروع کوي. دا یاد لرئ نه به په رکوع کې وایي نه به په ولاړه وایي. بعضې کسان پاڅېږي بیا وایي سمع الله لمن حمده د سمع الله لمن حمده زیاته ختم شوی دی. اوس خو د الله اکبر دی لاندې به ځي څنګه چې سر له حرکت ورکوي هغه وخت به ربنا لك الحمد شروع کوي. بعضې کسان یې په رکوع کې وایي نه دغه طریقه هم صحیح ده. نو دی درته صحیح طریقه معلومه شو او دا سنت طریقه ده. سنت دي دا ویل که بالفرض چا نه پاتې شو هیر شو دي بعض وخت انسان غفلت کي کاروبار نه راشي ګډوډي چې هر څه طریقې سره د سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد پاتې شو یا د خپل ځای نه پاتې شو بس بیا پاتې شو نو بس په دې کې بیا سجده سهو نشته. مونږ دې ادا کېږي خو ثواب دې کم شو دغه ذکر دې پکې ونه کړو د دغه ذکر ثواب درته میلاو نه شو. بعضې کسان دا الفاظ غلط وایي نو دا یاد لرئ د دې الفاظ زده کړئ. تاسو ټول یو ځل ما سره وایئ چې صحیح درته یاد شي. سمع الله لمن حمده غلطۍ نه پکې څه کوي. بعضې کسان وایي سمع الله لمن لم نه بس یې وایي لمن حمده لمن لام نه بس لمن حمده شارټ کټ کوي داسې طریقې سره. بعضې کسان وایي سمع الله لمن حمده سمع الله یا وایي یا نه ده دلته سمع عین دی سمع الله لمن حمده دا دې کې غلطۍ
سمي الله چې څوک وایي دا غلط دي خپل مونږ صحیح کوي تبلیغ والا سره یو ځای شي دلته قاری صاحب سره کېږي دلته ډېر علماء کرام دي هغوی سره کېني مونږ نه بعد او دا دې زده کوئ نو بهرحال عزتمندو بے تکبیر لشي کله چې تکبیر به امام هم وي مقتدي به وي دا ټول به او ربنا لك الحمد بعضې کسان تپوس کوي چې کوم عرب ممالکو کې پاتې شوي یا امارات کې پاتې شوي هلته بعض عربیان داسې وایي ربنا ولك الحمد یا وایي اللهم ربنا ولك الحمد دا ټول الفاظ صحیح دا یو عام ذکر دی نو ته به داسې وایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد موږ عام پښتاني دې انداز کې وایو خو که څوک ربنا ولك الحمد وایي دا هم صحیح دی که څوک سره اللهم یو ځای کوي اللهم ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد دا صحیح هېڅ خبره نشته په دې وړو وړو خبرو باندې جګړې کول ناروا دي دا خو د الله ذکر دی ربنا اللهم د الله نوم دی اللهم ربنا لك الحمد نو دا ټول صحیح دي زما الحمدلله ډېر لوی فضیلت دی د سمع الله لمن حمده ډېر لوی فضیلت کوم انسان چې سمع الله لمن حمده وایي نبي علیه الصلاة والسلام وایي الله د اواز واورېد نو چې کوم انسان اواز الله واوري یعنې د الله هغه مدد هغه طرف ته متوجه شي بیا چې ربنا لك الحمد وایي نو په دې کې د الله حمد او ثنا ده نو حدیث کې راځي والحمد لله تملأ الميزان وایي دا الحمدلله دومره لویه کلمه ده چې دا د میزان پوره تله ځان سره ډکوي د میزان تله څومره غټه تله چې د هغې باره کې راځي چې یو پالټه کې دا ټول کائنات واچوي بل طرف ته کلمه واچوي دا ټول کائنات پکې راځي او دا د دې یو چاپړې چې ډکوي الحمدلله یې ډکوي ربنا لك الحمد چې کله ویې زړه کې دغه وایه چې الله د میزان تله زما پوره ډکه کړه د قومي قومم دې ته وایي عزتمند چې کله ته ودرېږي نو دې ودرېدلو ته قومه وایي نو سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد چې کوو دا خو سنت خو دا ودرېدل عزتمندو د آیات دالي پرې دا واجب دي د رکوع نه بعد زموږ بعضې کسان وي د رکوع نه ډایرکټ چې کوم دی سجدې ته ځي بس بڑا سیم سجده کول دي کنه بس شارټ کټ ورته نږدې ورسه دومره برابر لانګ کټ ولې کوي وایي شارټ کټ ورته زموږ ټول شارټ کټ یې وایي دا لانګ کټ دی او دا شارټ کټ دی وایي شارټ کټ کې ورشه نه د رکوع او د سجدې په منځ کې چې دا کومه ولاړه ده قوم دا واجب ده هغه وایي سنت ده خو راجح خبره ده چې دا واجب ده او تاسو ته دا مسله معلومه ده چې د چا نه په مونځ کې واجب پاتې شي دا به سجده سهوه کوي بیا دیو جن که امام تم خیال ساتي د دې شرکټي امام یو ډاری په ډاری ورځي او امام چې کوم دی قومونه کی مون نه بعد ورته ویل پکار چې تاسو قومونه دا موږ کې دومره سیر کولای شي امام ته پکې کتلای شي او امام حرکات ته پکې کتلای شي نو هغه قومونه کې نو تاسو موږ خرابي ګورې شي امام درې کړه جبلای دی غي دا الله ما خاني یو خدای جبلای ماته ده کوبړه دی نو دې په کوزه دې څه خبر نشته یا یو انسان بیمار دی دملا بیماری ده نو خیر دی هغه نشي چټی دی خو مطلب دا دی چې یو درن سات ته بدل ټیم علي داری په بیا نشي نو چې چانا قومه پاتې شو دروغونه بعد نه درې دغه واجب پاتې شو نو که په موږ کې وته آیات شو اخر کې بس سجده سهو امام او دا هغه کسان له موږ او خزا او نه چې موږ کې دلا پاتې شو کسان له موږ او مقتدی باندې سجده سهو نه کشاده مقتدی ولار دي او هغه مثلا پاتې شو ډایرک لار امام نه کله بعد وخت مخکې لا شي تاګیره نو بس ټیک ده هغه موږ خوشاله دی خو ګناګار دی ځکه واجب دی پاتې شو او هغه ځکه سجده سهو نشته چې هغه د امام تابعدار دی او امام نه قومانه ده دا خو خپل په ځان نه بګینې ویلي کارونه کړی نو کزان نه موږ کې به هم دا موږ دوباره کې کله موږ نه پاتل تر آیات شو چې ما قومه پاتې شوی ډایرک لاړه نو تر دې پورې کې انسان مثلا د رکوع نه پاسېدو هم څه پرې وته بیا هم دا را پاسېږي او بل شي بدري کې بیا پاسې کوي ځکه دا واجب ده چې واجب دی پاتې شي نو چې ډېر وی زموږ دوباره به دا موږ کوي کوم څه او تر آیات څه تصور وکړي کله موږ نه بعد تر آیات شو بیا دوباره دا موږ کوي سوچو کې د څه چانس په صورت کې دي استغفار او خامخا به کول پکار دي
او مخکې چې کوم دې عزتمندو د دې خیال ساتل پکار یو سبحان الله په قدر وخامه وکړي دومره به پکې چې قومت یو درېږي نو څنګه لاسونه په کوم ځای ساتي لاسونه به بالکل سیده ساتي دا لاسونه واپس کړل دا چې انسان قومنه کې حدیث کې په دې باندې سخت عذاب او وعید راغلی یو حدیث کې راځي لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها وچی کم انسان د رکوع او د سجود د سجدي په منځ کې خپل ملا سیده نه ساتي وې د قیامت په ورځ باندې انسان ته الله نظر رحمت نه کوي ارچا دا الله نظر رحمت کیږي ګناهګارانو ته کوي وې کم انسان چې کوم دی د رکوع او د سجدي په منځ کې سیده نه ودرېږي د قیامت په ورځ باندې الله نظر رحمت نه کوي دې وجه نه ټول د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار بعضی کسان یو دعا وي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا وتصوي دا باقاعده ویل په موږ کې سنت دی امام له خدای دی ویل پکار ځکه هغه شارټ کټ موږ کول پکار دي چې رسته مریضات دي سوال بیماری وخت یا بدانه کې بسر نو سمع الله لمن حمده وي او بلکې رکوع لږ الله اکبر مختدی پکې ویل شي کله نو مختدی باز عالمانو کې دغه مکمل لري دا پکې ربنا لك الحمد بعد بدوي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه خو هغه وخت دا ویل شي چې امام پسې یو ځای کوم رسول شي کله دا ولر د خپل دعاګانې امام سجدي نه کوي به دا دعا نه وي بلکې صرف د سمع الله لمن حمده بس ربنا لك الحمد وي دا قول کافیه چې ځان له موږ کې بس بیا ویل پکار دا دعا ویل پکار دی ډېره بهترینه دعا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا تسوي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تصور انجلي دا دعا نه لیا څنګه دې طریقہ شو دا بیان نو دې بیان د دې څه فضیلت وي نبی عليه الصلاه والسلام یو ځل حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي نبی عليه السلام په شات مستولا وي نبی عليه السلام چې کله موږ وکړو او سمع الله لمن حمده ویل ورس ورپسې یو صحابي ربنا لك الحمد او دا ویل حمدا كثيرا طيبا مباركا فلما انصرف چې کله نبی عليه الصلاه والسلام موږ کو سلام مستقو ویل من المتکلم ودا خبره شاوه وای صحابه ویل چې کوم ځان یو کلمه ویل چې دا وسنګي نبی ویل زړه اوسو نبی اسلام چې نه خبره وکړه او چاو ویل بیا صحابه ویل چې دا ما ویل دې په دغه کې دا باقاعده سنت نه دی ځکه چې باقاعده سنت به ورولو ته پته لري عام موږ کې دا نشته خو څو کې وی یو ادب دی او مستحب خبره ده خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل چې دا دروي رأيت بضعة وثلاثين ملكا رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول وشکل تا دا کلمه ویلا الله په موږ کې ماته د 30 نه زیاتې فرشتې وښودلې چې ستا د کلمې په سر روان او دای چتوله چې موږ دا ولیکو هر فرشته د بل نه مخکې کېدل چې زیلی کم دا دومره بهترینه کلمه ده او دا صرف موږ سره خاص نه ده نبی اسلام چې کله دسترخوان چا وغوړولو دا سره رزق به کې وصول به حمدا كثيرا طيبا مباركا وصلوات وسلام دا عام اوقات کې پیل شي یا اسې دا باندې الله سره نعمت کې دی حمدا كثيرا طيبا مباركا نو د دې شو نزيات فرشتي دي کلمې راځي او دا کلمه انسان په موږ کې ویل شي ضرورونه بعد او د سجدي د مخکې او ولاړه د ځای کې په مبتدی له پکار دي امام له پکار دي چې مختصر مسلمان بعد دا د متعلق